زما شیخ و مرشد شهید اسلام حضرت مولانا محمد حسن جان شهید رحمت الله علیه فرمایل دا چا سره چې رونو پیسې وي دکې د تکبر نشه وي. نوې 400 کې یو خان و خان طالبان ګوره داسې مخلوق ته دا به د چا د دې بندګانو کې لکه خاص کر د دنیادارو کې د چا پروا نه ساتي ښه. نو یو طالب جانو 400 کې روانو 400 کې خانان ډیر دي. نو یو خان داسې تکبرانه انداز کې ورته ووی وی ته ما پیژنې؟ هغه ورته وی پیژنم دی. وی زه څوک یم؟ بیا ولې نه ده چې تشو مته وزرې نه راوتې. خو چې طالب جان ورته دا ووی بس د خان خوله داسې بنده شوه چې غږ یې ونه کړو. وی لکه دا خو څوک ده دا خو په خبرې پوهېږي. طالب جان ورته وی او د دغه ځای نه 2 ځلې راوتی او بیا تاله څه تکبر پکار ده. یو صحابي مبارک فرمایي اول کیسې د قاذوراتو نه ټول ډکې ده او منځ کې اول د نطفې نه پیدا یې د داسې اوبو نه پیدا یې که په کپړې د پرېوته نه بیا دې نیولي وي بیا زر وینځې د داسې اوبو نه خو پیدا یې او منځ کې ټول د قاذوراتو نه ډکې او آخره جیفا بیا آخر کې مړ پروت وي. نو تاله څه تکبر پکار ده بنده. تکبر او لویی دا د رب کریم جل جلاله خاصه ده چې هغه همیشه ژوندی ده همیشه قائم ده چاته حاجت نه لري همیشه قدرت ده په هغه زوال نه راځي هغه حی القیوم ذات ده. نو د هغه دپاره تکبر پکار ده بل چا سره تکبر نه ښایي.